مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. خو مطلب دا ده چې قاری صاحب ته زما استراتیژیک سوالونو ته جواب نه لري لکه چې نو زما خو وروره تاسو سوالونه وکوه زه به جواب درکم بیا به ملت قضاوت وکړي دا اوریدونکي به قضاوت وکړي. اجازه بدین دوستای عزیز 90 خواهش میکنم اجازه بدین 90% این بیننده های همی فارسی زبان هستند. شما که صحبت میگم باور کو 5% پشتوتون من نمیفهم. نه از خاطر من نمیخواستم پشتو بلد شم. در محیط منطقه صحبت کرد بزرگ شدم که یک دانه برادر پشتو که همسنفی ما بود پشتون او هم فارسی صحبت میکردم. ما دیگه مقصر من نیستم برادر، بیاین امیر فارسی صحبت کنیم. ما کدامتون صحبت میکنه که ما منظور شما را بگیریم که شما چی میگین. 90% بیننده های امی آقا فارسی زبان است، حال ضرور نیست که ما باید پشتو صحبت کنیم. ای کاش که 90% پشتو را میفهمیدن که ما منظور شما را میگرفتیم. بعض معذرت من میشنم. دقیقاً مهم است که ما باید مطلب گرفته شوه. اینجا آوردیم که قاری صاحب لازم نیست که 100 نفر سوال کنه. ما هدف می است یا منطق می است که میگم یک نفر سوال میکنه امو منطقی جواب داده شوه برش. فکر میکنم برای صدها و هزارها انسان دیگه جواب میگیرن. شاید یک نفر به نمایندگی هزاران جوان دیگر میان اینجا سوالای کلیدی میکنن که دیگرها در ذهنشان هم نمیرسه. پس بهتر است ادامه بدین تا به یک نتیجه برسیم. بفرمایید. در نوبت ببینین سید علی برادر وقت دیگه دوستا را نگیر لطفا. شما سوال کردین جواب شما را قاری صاحب محترم بر شما دادن. استانگزای صاحب سعی کنین اگر ما یک دقیقه علی آقا یک دقیقه آقا صاحب استانگزای صاحب اگر این در این برنامه قاری صاحب نتونن امی آقا را قناعتش حاصل بکنن به معنای عزیز که در این مناظره شما شکست خوردید. من اینجا بی‌طرف هستم، ما یک برگزار کننده این برنامه هستم، این یک گفتگوی دوستانه هست. پس بیاین که امیر منطقی پیش ببریم، ورنه شما اگر نتونین یک نفر قناعت بدین شکست میخورین. این باز قضاوتش دست مردم است. آقا صاحب محترم همون نفر که قناعت نمیکنه چطور کنیم؟ ما قاری صاحب محترم باید ببینید دو تا چند تا میشه استنگزای صاحب؟ درست مشکل نیست. دو تا میشه 4 تا. اگر ما بگم 5 تا تو بیا مرا قناعت بده که چطور میشه 5 تا یا من تو رو قناعت میتم. پس این مهمه. بفرمایید. قربانتان از قاری صاحب کدام مهمه را نمیپرسم. معذرت من میخوایم فقط دو کلام بگویم. آقای سید علی ما اینجا وقتی جمع شدیم میخوایم بحث بکنیم، نمیخوایم که بله جنگ نیست. تاریخ گذشته را اینجا ما تکرار بکنیم به خاطر که منافع ما هم مشترک است و مشکلات ما است. اما ای که ما فکر و اندیشه یک لحظه شهاب صاحب، آیا شما به عنوان نمایندگان طالب قبول دارید که گذشته خوبی نداشتیم در حکومت داری در سیاستتون؟ محترم زبا دې جواب وایم. ګورئ محترم فارسی وایم به زحمت ما اول بله ما د سوال اولی مو برادر سید علی هم گفتم نتونستیم که به فارسی امو چیزی که ما میخوایم اظهار کنیم. شهاب لیوال صاحب تاسو بیا ورته ترجمه کوي. ما درته وویل چې راځي چې تیر ته بنځو. ګورئ دا تیر بحث چې د حساسیتونه راپورته کوي. موږ تاسو دلته راځي د راتلونکي په اړه خبرې وکړو. اشتباهات به شوي وي، د هر لوري نه اشتباهات شوي دي، ولې هغه اشتباهات غټ واړه بزرګ او یا کوچک اشتباهات شوي دي. زه دا نه وایم هیڅ کله موږ د عقیده لرو طالب یو ملایکه د طالب یو د صحابه و د وخت سړی ده. نه، طالب هم د همدې 14مې صدۍ یو مسلمان ده. هغې نه هم اشتباه کېږي، غلطي به کېږي. د حکومتدارۍ په برخه کې په ځینو داسې مواردو کې به اشتباه شوي وي چې باید نه وی شوي، ولې په مجموع کې د جنګ عوامل هغه څرګند دي. زه وایم د جنګ عامل هغه خلک و چې هغې دلته په دې هېواد کې کورني جنګونه پیل کړي وو، د افغانانو دپاره دا وطن په کشتارګاه بدل کړی وو. هغه خلک د جنګ عامل دي. ملت مجبور شو چې طالب راپورته کړي او طالب د دې خلکو ټغر ورټول کړو، د دغه جنایتکارانو، د دې جنګ سالارانو، د دې ټوپک سالارانو. زه وایم راځئ ګذشته ته به نه ځو، تېر ته به نه ځو. تېر ته تګ د موږ تاسې حساسیتونه راپاروي. موږ تاسې راځئ په راتلونکي فکر وکړو. تم مسلمان یې زم مسلمان یم، تم افغان یې زم افغان یم. راځه په مشترکاتو وغږیږو. بیاین که سر مشترکات گپ بزنیم.
مشترکات درست بین ما و است شما چیست؟ مولوی صاحب. مشترکات قاری بین صاحب ما و شما یک اسلام کلام شما اگر افغانیت یک کلام قاری صاحب اگر شما یک کلام بگین که بله دولت امارات اسلامی افغانستان یا همین طالب ها در گذشته خوبی نداشتن، اشتباهات خود، البته هیچ انسان خالی از اشتباه نیست، این ما همه میفهمیم، ما معصوم نیستیم، همگی ما امکانش هست که گناه کنیم، انسان ممکن الگناه هست، ممکن الخطا هست. شما اگر میتونین این گردن بگیرین که بله ما در گذشته خوبی نداشتیم، سیاستمان درست نبوده، باشه ما برنامه را همینجا استاپ میکنیم، میایم در آینده سعی میکنیم از قرار است که شما بیاین صحبت کنیم که چی میخواین بکنین، چی کارها باید بکنین، اینا رو میخوایم که شما دیالوگ کنیم. این در گذشته تان بر نمیگردیم به شرطی که شما بپذیرین گذشته خوبی نداشتین. اگر نه که شما نپذیرین بگین نه ما گذشته ما خوب بوده، بازوهای دیگه همین دیالوگ کردن ها ادامه پیدا میکنن. گویا باید جواب بدید شما گذشته تان چطور خوب بوده. نگفته بودیم شما اگر قطعی نماینده های طالبان ذبیح الله مجاهد و در دوحه قطعی طالبان اگر صحبت ها را داشته باشین و یا صحبت ها را دیده بودین، هیچ جای طالبان گفته نیست که ما معصوم هستیم، هیچ خطا ما در عمرش نکردیم، در عمر ما نکردیم. نه، طالب خو معصوم نیست، اشتباه کرده است، خطا کرده است، اشتباهات بود، ولی یک عامل جنگ است، عامل جنگ ها بود، عامل کشتار ها بود. طالب عامل کشتار نبود، طالب عامل جنگ نبود. اشتباه کرده باشه، شاید اشتباه کرده باشه در بخش حکومتداری، در بخش های دیگه مختلف بخش ها، ولی عامل جنگ نبود. طالب بود که جنگ از مملکت ختم کرد، مملکت را از تجزیه و از بربادی نگاه داشت. اوکی، خیلی خب ما میریم سراغ دیگه. دوستا علی آقا جان شما با یک قناعت هم نکردین اشکال نداره، شما مایکتون بسته بکنین. سید علی آقا ما ادامه برنامه باز به شما برمیگردیم. فقط یک چیز میخوایم بگم آقای سجادی، فقط در 30 ثانیه ما یک چیز براتون میخوایم بگم، با مایک ما بسته میکنم شنونده میباشم. طالبا وقتی که آمدن صلح را آوردن، امنیت سراسری را نسبی آوردن، به همکاری قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود آوردن و عامل جنگای داخلی اینا شدن، آله دست شدن، اما اصل اساسی جنگای داخلی را کشورهای بیرونی قدرت‌ها دامن زدن و ما شما را به این بدبختی کشاندن. خب آقا صاحب ببین من از اینا خواستم که ایره اگر ازش میگذرن و منکر از این میشن که نه ما گذشته بسیار عالی و خوبی داشتیم، بازی میتونیم اینجا شروع کنیم به بحث کردن. ولی خب وقتی که اینا پذیرفتن که بله ما اشتباهاتی را داشتیم در گذشته، بیایم پس بهتر است برای آینده فکر کنیم. شما آقای شهاب لواء شما قبول ندارین؟ شما اعتراضی دارین؟ این محترم مشکلات های اگر در نظام ما بوده، ما میخوایم در نوعیت نظام ها گپ بزنیم. ما امور میگم گذشته تون تمام، گذشته هر چی بوده را ما میگذاریم سرش خاک میندازیم، میخوایم در آینده را صحبت کنیم. برادر بر ما یک دقیقه وقت بدین. من برادر ببینین، ما اگر قاری صاحب محترم فرمودن که ما به تاریخ گذشته نمیریم چون گذشته حساسیت ها را به بار می آورد، اما ما مجبور میشیم. زمانی که شما میگین شما در گذشته اشتباه کرده بودین، بله ما اشتباه کردیم. کسانی که 60,000 کابلی را به شهادت رساندن، کسانی که دخترای جوان را در مکرویان زنا کردن و اون دخترها به خاطر دفاع از عفتشون خودکشی کردن، کسانی که سنهای دخترها و خواهرهای ما را بریدن، کسایی که رقص مرده را سر مردم نشان دادن، کسایی که بچه‌های جوان و نوجوان را نکاح کردن، ما اینها را همه را بخشیدیم. با اینها برادروار گفتیم بیایم متحدانه به خاطر افغانستان کار بکنیم. آقای سید علی فرمودن که ما در جنگ تحمیل شد و طالبا عالی دست شدن. کدام طالبا؟ ببینید این پلان طرح شده از طرف آمریکا بود. تقریبا من قبلا گفتم که جنگ بین غرب و شرق شروع شد. زمانی که آمریکا در ویتنام شکست خورد، در صدد این بود که اتحاد جماهیر شوروی را در کجا و چه طور از بین ببره که بهترین بستر افغانستان انتخاب کرد. زمانی که مجاهدین امریکا فکر نمیکرد که اتحاد جماهیر شوروی به زودترین فرصتی که در افغانستان شکست بخوره در طول 9 سال اینا باید عقب نشینی بکنن. اتحاد جماهیر شوروی که بیش از 30 و چند کشور اینا متحد داشتن و ابرقدرت‌ترین کشور نظام در دنیا بودن و تکتال بودن، اما افغان‌های تهیدست و برهنه‌پا اینا را شکست دادن. اگر ما امروز بگوییم که طالب امریکا را شکست نداده، باید بگوییم که افغان‌های دیروز هم اروپا را شکست ندادن. این را باید قبول بکنیم. اگر میگیم که افغان‌های تهیدست و برهنه‌پا دیروز انگلیس‌ها را شکست دادن و روس‌ها را شکست دادن، امروز امین اولادهای
امونها بودن که امروز امریکا را هم شکست دادن. حرف میام سر جنگ های تحمیلی. من قبول دارم جنگ افغانستان تحمیل شده بالای ملت ما، بالای شانه های ما، اما این جنگ ما آغاز نکرده بودیم. ما یک ببینید امارت اسلامی برخواسته از احزاب جهادی است. امارت اسلامی نه از پاکستان آمدن، نه از ایران آمدن، نه از تاجیکستان، بلکه علما، سیاسیون، ملکزاده ها و مردم های پولداری که از وحشت و دهشت جنگ های بین الافغانی خسته شده بودند، اینا در صدد این شدند که چه راهی برای بیرون رفت از این معضله پیدا بکنند. در این زمان بود که امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله دست به کار شد. زمانی که در پنجوائی خندهار ریش سفید آمد، ببین برادر، ریش سفید آمد برای مولا صاحب شکایت کرد که شما به خاطر چی جهاد کرده بودین؟ آیا امروز را به خاطر این شخص دادین که همین طور کسایی که بچه را نکاح میکنن زن مرا از موتر پایین کردند و برای ما گفتن ما هر چیز را دیدیم ولادت طفل ندیدیم. گفت به شروعی من زن مرا به عفت کردن، من کجا بروم؟ من چی کار بکنم؟ مولا صاحب انقلاب شروع کرد. اما احزاب حزب جمعیت، حزب اسلامی، حرکت اسلامی، وحدت اسلامی، تمام احزاب امارت اسلامی را تهدیدگذاری کردند و امون مسافرین عرب و امون عجم و عرب همه متحدانه این نظام را برپا کردند. جنگ های بین الاحزاب از بین رفت، امنیت تقریبا 90% حاکم شد. امنیتی که ببین در دهه 90 حتی بیادبی بسیار معاف باشه، شبش فروخته میشد. ما حالت از خودم در زمان طالبات نزدیک ما دیدیم، حالتی که پسر زیبا در سر مولوی صاحب کاش واضح بکنین که چه کسایی همین کار کردن. قاری صاحب گفتن که ما حساسیت ها نمیخوایم، ما گذشته حرف نمیزنیم، اما سید علی برادر گفتن ببین طالب برخواسته از احساسات پاک این ملت است. هر کسی که این را قبول نداره واقعا جفاست با این ملت. ببینین امروز اگر متعصب هستیم، اگر نشنالیست هستیم، اگر منافع شخصی ما را به این وادار کرده که قربانی طالب را وابسته به پنجاب بکنیم، قربانی طالب را، رشادت و مردانگی طالب را به دیگرها بفروشیم و بیاییم که مردانگی باباها و نیاکان خود را هم که انگلیس و روس را شکست دادن اونا را هم به دیگرها بفروشیم. قاری صاحب شهاب ما قناعت کردم، خدایش میگم ما قناعت کردم، دیگه دوستا را کار ندارم. عزیزای دل استودیوم پر است، مولوی صاحب، ضیاء الحق میخواین بیاین در برنامه، کسایی که سوالایشان کردن لطفاً برین پایین، بعدن اگر استودیوم خالی شد دوباره بیاین. کسایی که لازم نیست باشن لطفاً برین. ما بین این همه دوستی که دارم آشنایی که دارم نمیتونم انتخاب کنم کی رو بندازم پایین. محترم سید صاحب، ضیاء الرحمن، بله مولوی صاحب ضیاء الرحمن میاین. سید صاحب محترم، زه دلته تقریبا د څه کم 8:30 بجې دي، د 9 بجو پورې نیم ساعت وخت زه در سره یم ان شاء الله. نو دا دلته سټوډیو کې ډیر زیات ملګري دي، که چیرته داسې وشي چې از هر یک کس سوال گرفته شوه، یک یا دو سوال گرفته شوه، ای به فکر ما خوب است ان شاء الله. د هر ملګري نه یو دوه سوال واخیستل شي، هر چاته به نوبت ورسیږي. نو زه نیم ساعت در سره یم ان شاء الله، نیم ساعت وروسته اجازه نه وایم. درست است. ما مولوی صاحب میاریم با خودم. آقا صاحب محترم بفرمایید استانگزی صاحب. آقا صاحب محترم مو چیز را در چیزی پرتو که مردم بیاد داخل او مولوی صاحب ضیاء الرحمن رو بالا بیارین او خواهر ما لینک انداختیم استودیوم پر است. خانم خورده محترم دغه توار ورکه چې دا خبري وکي. درست بفرمایید خانم فریده سادات. سلام و عرض حرمت خدمت تمام برادران عزیزم، بالخصوص فرزندان ناراضی ما، برادران طالب ما. خیلی خرسند هستم که امشب اینا با شما هم کلام هستم و صحبتایی که شنیدم واقعا خیلی منطقی بود. بیاین در حوایل ما یک موضوع را یادآوری کنیم، گذشته های ما را فراموش کنیم. اگر ما بالای گذشته فکر کنیم، اجداد ما در گذشته ها خیلی اشتباهات کردن، ما نسل یاد گرفتیم که امروز تولید دادیم طالب، بعدش داعش. اگر طالب هر چی کشتاری کرد، ما ملت باید ببخشیم و طالبا هیچ وقت دولت مقایسه با ملت نکنن. ببینید برادران طالب، ملت قربانی شده. امروز اگه انفجار انتحار میشه، شما صرف بر یک سوال ما جواب بگین، تا به حال فرزند کدام رهبر مرده، تا به حال فرزند کدام وزیر مرده، همه مردم بیگناه ما مرده. اما پیام شما برای ما ملت چی است؟ تا به کی می جنگین؟ چی وقت صلح میکنین؟ هدفتان چی است؟ شما من آرزو، من حیث یک مادر، من حیث یک خواهرتان از شما سوال ما
سیاسی است که تا به کی ما را میکشین. اگر این به حد نه ادامه میتین ملت قناعت بدین. مهم نیست شما رهبر صاحبای سیاسی را در نظر بگیرین، ما هم قربانی رهبرهای سیاسی هستیم. آیا میفهمین که امروز ما چقدر معامله میشیم؟ من من حیث یک سادات ازبک قربانی جنرال دوستم هستم. ما تا به کی قربانی دوستم باشیم؟ بالخصوص تمام ملت هم از خود یک رهبر داره. تا به کی ما قربانی باشیم؟ اما شما هم بیاین ما را بپذیرین، ما را قبول کنین، با ملت سازش کنین. شما رهبران سیاسی را بگذارین پشت کنار و همیشه در لایف ها بیاین و صرف هم بر ما پیام بر جواب بتین که چی وقت ما را میپذیرین، چی وقت ملت را میپذیرین. سادات خوري زه پښتو خبرې وکم بیا لیوال صاحب تاسې ترجمه کوي. شاید زما فارسی خوندوره نه وي که نه. سادات خوري د تاسې د یوې ازبکي خور په حیث زما خور یې، زما افغانه یې، مسلمانه یې. مولوی صاحب اینا سادات هستن، ازبکی زبانشان است. بفرمایید. بله، نو سادات د خور چې دا زموږ یوه خور ده، افغانه ده، زموږ ازبکه خور ده. د هر څه نه مخکې یو شی به زه واضح کړم، شاید زموږ د افغانستان نورو قومونو ورونه د دې شي په اړه پخوا هم په اشتباه کې واقع شوي یا به دوی داسې یو ذهنیت لري. الحمدلله د اسلامي امارت په صفوفو کې دغه خوځښت چې دا یو پښتوني خوځښت نه ده، دا د یو قوم خوځښت نه ده. تاسې بهتر وینئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې الحمدلله د امریکایانو او د هغوی د ملګرو په خلاف مقاومت روان ده. هغه که په ازبک ولایتونه دي، که تاجک میشتي ولایتونه دي، که د هر قوم دي، د بدخشان نه واخله تر هلمنده پورې دي، د کونړ نه واخله تر هغه سریپل او بادغیسه پورې، موږ تاسې ټول افغانان شاهدان یو. دغه خوځښت مقاومت پښتوني نه ده. موږ په قوم باور نه لرو. هغه څوک چې هغه د امریکایانو ملګری ده، د امریکایانو ته د افغان د کور جاسوسي کړې ده، هغه که زما خپل پلار ده هم زه دشمن یم. او هیڅ کله هم څوک به ثابته نه کړي چې طالب د قوم په نوم څوک وژلی وي. اعاذنا الله منه، الله د موږ ته د دې نه پناه راکړي. قطعا دا عقیده موږ نه لرو. ته زما خور یې، زما د سترګو تور یې، افغانه یې، مسلمانه یې، زه تا ته احترام لرم. ستا یوه خبره هم زه په سر وړم، ستا یو تنقید هم. ته حق لري چې ما باندې تنقید وکوې، ته حق لري چې اعتراض وکوې، ته حق لري چې ما ته داسې یوه خبره وکوې چې ستا په ذهن کې، ستا په زړه کې هغه اشتباه شته، یو شک ته په زړه کې لري. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې موږ تاسې د دې ملت د نجات لار څه ده؟ راځئ چې د تیر نه تیر شو په راتلونکي کې د دې ملت د نجات په لار فکر وکړو. ګورئ موږ تاسې ډېر یو غټ تاریخ مخکې پروت ده. په دې ملت ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي. دغه ملت که څوک د قوم په نوم غولوي، که څوک د قوم په نوم دغه ملت دوکه کوي، دا ملت نشي دوکه کېدلی او نه د ملت ته سوله راتلی شي. موږ تاسې ولیدل، ګورئ د پښتون په نوم دلته خلک لګیا دي، د پښتون په نوم مبارزه کوي، د پښتون د حق په نوم دلته خلک لګیا دي، وایي چې اله د پښتنو حقوق چور شول، پښتون تباه ده. بل سړی لګیا ده، هغه د تاجک په نوم مبارزه کوي چې د تاجکو حقوق تباه شول، تاجک دلته تباه شول. بل سړی لګیا ده د ازبک په نوم مبارزه کوي. ځکه دغه خلک چې د قوم په نوم دلته مبارزه کوي، دوی ته نه اسلام ورپاتې ده، نه ملي منافع ورپاتې دي. اشرف غني د قوم په نوم مبارزه کوي، د پښتون په نوم. اشرف غني خلکو ته وایي چې ما د پښتنو حقوق ساتلي، زه پښتانه مې ساتلي دي. ځکه د دغې شعار نه بغیر بل شی دلته ورپاتې نه دي. دی نه د اسلام غږ پورته کولی شي، نه د افغانیت غږ پورته کولی شي، نه د ملي منافعو د ګټو غږ پورته کولی شي. یوازې هغه څه چې دی خلک پرې راپارولی شي، هغه د قوم غږ ده، د پښتون غږ ده. همداسې هغه سړی چې د تاجک او د ازبک یا د بل قوم په نوم دلته خلک راپورته کوي او دا ملت په قوم ویشي، هغې سره د قوم نه بغیر بله ناره نشته. هغه د اسلام ناره هم نشي والی، ځکه خو پوهېږي چې هغه د انګریز په څنګ کې، د امریکایي په څنګ کې ولاړ ده. د ملي منافعو ناره هم نشي والی. نو همدا یوه ناره ورپاتې ده چې دا خپل ولس او دا خپل ملت په دوکه کړي. زه وایم راځئ له تیر هیر کړو، راځئ د راتلونکي په اړه اقدام وکړو. د راتلونکي په اړه اقدام دا دی چې راځئ اول امریکایي اشغال ته نه ووایو. امریکایان دلته په دې خاوره کې موږ نه غواړو. موږ افغانان ورونه یو، هغه که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پشهیي ده، که ایماق ده. دلته چې څومره قومونه پراته دي، موږ دلته زرګونه کلونه تاریخ لرو. دغه ملتونه په خپل منځ کې د ورور په حیث ژوند کړی ده. تاسې ورشئ د هېواد په ولایتونو کې وګرځئ، یو تاجک د پښتون میشته سیمه کې پروت ده، ته تر اوسه پورې چا ویلي دي چې تاجک یې دلته څه کوي؟ یو هزاره ده، هغه د پښتنو په سیمه کې پروت ده، یو پښتون د تاجکو په سیمه کې پروت ده. دلته د دې ملت په منځ کې دا تفرقه نشته. دا تفرقه یو څو کسانو اچولې ده چې د بهر نه روزل شوي دي او د روزل شوي دي چې د پښتون، تاجک، ازبک، هزاره په نوم باندې ګټه وکوي او دا ملت تجزیه کړي، د ملت په منځ کې اختلافات راپورته کړي، حساسیتونه راپورته کړي.
بله بسیار خوب. با معذرت یک سوال دیگه هم داشتم، اگه برادرها اجازه میتین یا سوال من باشه باز بعدی؟ بفرمایید خواهر عزیز، بفرمایید میشنوم قاری سوال. آقای برادران عزیز، من خو یک کم بیش پشتو رو میفهمم، مطلب گرفتم. اگه کسایی که باز نگرفتن باز اگه امکان ترجمه باشه بعداً ترجمه کنن. سوال بعدی من هی است که ببینین مرد هست دامن زن به دنیا آمده و در آغوش یک زن بزرگ شده و یک زن تربیت داده، دوباره با یک زن نکاح کرده، در آغوش یک زن دوباره پناه آورده. بعد از اینکه شما با دولت افغانستان سازش کنین، در داخل افغانستان بیاین، متوجه از یک باشین بسیار ما مردای ما در جنگ طالب و دولت بسیار به قتل رسیدن. زنان ما امروز بیوه هست، طفلان ما امروز یتیم هست و تعداد زیاد پشتون ها و همزبان های شما در خط اول جنگ موندن و تعداد زیادی در انفجار انتحار تاجیکای ما، هزارای ما، ازبکای ما به شهادت رسیدن. اما شما در ارتباط با او زنان بیوی که اونا یک لقمه نان با کار کردن پیدا میکنه، یعنی بعد از اینکه شما با دولت سازش کردین، این گونه زنها اجازه کار کردن دارن یا ندارن به خاطر نفقه اولادشان؟ درباره زنها چی گونه دولت شما فکر میکنه؟ آیا ما اجازه کار کردن داریم؟ اگر داریم تا کدام حد داریم؟ در این عرصه یکم توضیح بدین خوش میشم. قاری صاحب پوښتنه دی قاری صاحب محترم، قاری صاحب زما غږ شته؟ و بله قاری صاحب تاسو غږ شته. سادات خورې زه بیا هم پښتو خبرې وکوم ځکه په فارسي مې ډېره تیزه نه ده. ځینې ملګري راته وایي چې ګډې وډې وایي که نه، خو خدای دې وکړي چې ګډې وډې ونه وایم. کوشش کوم چې نو ستاسې د سوال په ځواب کې به ووایم چې موږ تاسې مسلمان یو، بیا افغانان یو. موږ تاسې لپاره د اسلام یو چوکاټ مخې ته پروت ده. که چېرته ښځه په افغانستان کې هغه حقوق غواړي چې هغه په پاریس او نیویارک او واشنګټن کې دې ته ورکړل شوي دي، هغه که په کابل کې غواړي، دا به زه فکر کوم ستاسې په نظر مې یوه اشتباه وي چې څوک یې غواړي. که چېرته ښځه هغه حقوق غواړي، هغه انلیمیټډ غیر محدوده ازادي غواړي چې اروپایانو امریکایانو ورکړې ده، نو دا به زه وایم اشتباه وي. یو د اسلام په چوکاټ کې، د فقه حنفي په چوکاټ کې، ګورئ زموږ تاسې ډېر ورونه دا سوال کوي چې طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې خو اسلام تشریح نشي کولی. کولی شم الحمدلله. زه د یو عالم په صفت، د شهاب لیوال صاحب او ضیاء الرحمن مولوي صاحب ما پیژني، زه د یو عالم په صفت، د دین د یو عالم په صفت زه کولی شم چې د ښځې حقوق همدلته په دې لایف کې تاسو ته تشریح کړم چې ښځه په اسلام کې کوم مقام لري، کوم حقوق لري. تاسو همین تصویراتتون رو خاموش کنید، احتمالاً شاید درست شود اینترنت جان. امی دوستایی که سوال کردن یا سوال میکنن لطفاً استودیو ما ترک کنید. دوستان زیاد هستن، میخواین بیاین بالا. آقا صاحب محترم، قاری صاحب محترم خبري وکړئ د همشيري جواب. قاری صاحب محترم، نو زه وایم چې که چېرته هغه حقوق د موږ تاسې دغه افغان خویندې غواړي چې هغه حقوق یادونه کېږي چې هغه په پاریس او نیویارک او واشنګټن کې یادو دي، نو هغه حقوق فریده سادات خور به زه فکر نه کوم چې هغه حقوق د دې وغواړي. هغه حقوق به دې نه غواړي، خو هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي دي، شریعت ورکړي دي، فقه حنفي ورکړي دي. موږ تاسې مسلمانان یو، افغانان یو، بیا احناف یو، فقه حنفي یا اسلام چې کوم حقوق ښځې ته ورکړي دي، هغه حقوقو ته موږ معتقد یو. ښځه په خپل چاپیریال کې، په هغه چاپیریال چې اسلام مقرر کړی ده، د کار حق لري، د تعلیم حق لري، او ښځې ته چې اسلام کوم حقوق ورکړي دي هغې حقوقو ته موږ معتقد یو، هغه حقوق موږ منو. یوه خبره. دویمه خبره دا چې د ښځې د احترام په اړه، ګورئ اسلام کې ښځه ډېر یو محترم انسان ده. زه به یو د حنفي فقه یوه جزیه درته ووایم. د موږ احنافو فقهاو لیکلي دي که چېرته یوه ښځه انکار وکوي، چې زه یو خاوند ته ووایي چې زه ستا د ماشوم ته پی نه ورکوم، شیدې نه ورکوم، ته دې ته یوه مزدوره ونیسه، هغه به پی ورکوي. د موږ احنافو فقهاو لیکلي دي چې دا خاوند دا ښځه نشي مجبورولی چې د ماشوم ته د په زور پی ورکړي. که دا خاوند مالداره وي، دا خاوند به دې ته مزدوره نیسي، هغه به پی ورکوي. ګورئ موږ تاسې دا د خپل کلتور چې موږ تاسې په کلتور کې ځینې داسې شیان دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. راځئ دا خپل کلتور په لویدیځه دیموکراسۍ مه مینځئ، دا خپل کلتور په اسلام صفا کړو، په اسلام یې ووینځو. په اسلام کې چې ښځې ته کوم مقام ورکړل شوی دی، راځئ هغه ومنو. که چېرته موږ د خپل کلتور ځینې هغه شیان چې د ښځې سره ظلم کېږي
هغه په لویدیځه دیموکراسۍ منځونو دا وینه په وینه منځل دي. راځئ دغه کلتور کې ځینې محدودیتونه یا ظلمونه چې د ښځې سره کېږي هغه په اسلام صفا کړو. اسلام کې د ښځې دومره مقام ده چې خاوند حق نه لري چې په زور خپلې ښځې ته خپله ښځه دی مجبوره کړي او هغه ماشوم ته پای ورکړي. اسلام کې ښځه باندې خاوند حق نه لري چې دلته د جمعې ووینځي. اسلام کې ښځه باندې خاوند حق نه لري چې دلته د ډوډۍ پخه کړي. اسلام کې ښځه باندې خاوند دا حق نه لري چې دا دې ووهي یا دې وټکوي یا دې په زور یې وځای کې ووسوي. زموږ د شریعت حکم دا ده چې ښځې دپاره کله چې ته نکاح کوې د ښځې دپاره نفقه سکنا ورته وایي. نفقه او سکنا دا په تا فرض دي، دا به ورته پیدا کوي، دا په تا لازمه ده. ښځه یو ستا د ورور سره نه اوسېږي، ستا د پلار مور سره نه اوسېږي یا بل ځای کې نه اوسېږي، په تا لازمه ده چې د ښځې دپاره ځان ته کور جوړ کړي، هغې کې به یې اوسوي. ښځې دپاره نفقه لازمه ده. ته به معذرت میخوایم با معذرت صحبتتان قطع کردم. هدف من این بود ببینید شما قاعده و قانون اسلام برای ما گفتین، درست است، ما الحمدلله مسلمان هستیم، اما من حیث یک زن مسلمان هیچ وقت قاعده و قانون اسلام برای آورده نکردیم. به چی خاطر من در کشور اروپایی هستم. ببینید امروز زنان مسلمان ما در کوچه ها میرقصه. باعث رقصیدن زنان مسلمان افغان ما در کوچه ها دلیلش چی است؟ بی امنی کشور است و اینا حمایت شدنش از طرف یک تعداد اشخاصی که افغانستان بدنام بسازه هست. یعنی سوال من اینجا هست، جواب اگه کوتاه بدین. من حیث یک زن افغانتان، من حیث یک زن مسلمانتان که امروز در اروپا چادر نمیپوشم و در هوای گرم شده حتی تومان نمیپوشم، این قانون یک زن مسلمان نیست. زن مسلمان باید در قاعده و قانون اسلامش باشه. من احیانا مادری هستم که 4 طفل دارم، سرپرستی 4 طفل من میکنم، کشورم آرام میشه، شما با دولت ما سازش میکنین. من حیث یک زن افغانی که شوهر ندارم، علاقه ندارم شوهر کنم، نفقه اولاد من چگونه پیدا کنم اگه داخل افغانستان بیایم؟ چون افغانستان وطن من هست، من کشور من هیچ وقت ترک نمیکنم. افغانستان تنها رب نمیگیره برای پشتون، تنها رب نمیگیره برای تاجک، برای هزاره. افغانستان است، او از تمام مردم است. اما شما برای من چی قاعده و قانون میتین که یک زنتان از اروپا سرش لوچ پایش لوچ میایه ایجاب اسلامی تان میکنه، این در خانه میشونین یا این حق داره که دکتر باشه دکتری کنه خدا کنه، استاد باشه استادی خدا کنه، معلم باشه معلمی خدا کنه و با اما ایجاب اسلامی نظر به استاد ربانی گفته بود که 1.5 متر چادر باشه، 1.5 متر نه 2 متر چادر. یعنی ما میپوشیم اما برادران ما کشته نشه، اولاد ما کشته نشه، ما دیگه بیوه نشیم، دیگه فرزندان ما کشته نشه. به این خاطر عمق بر ما کوتاه بگین که شاید خیلی زنا بینندیتان باشه. ما زنان بی شوهر از اینجا از به اسلامی مبرایم دوباره برای اسلام خود روی میاریم. آیا اجازه کار کردن داریم یا نه؟ بالکل محترم خوري، تاسو د کار حق لرئ د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې. ما مخکې یادونه وکوله او ستاسو دغه نقطه ډیره جالبه ده. الله تاسو اجر درکړي چې تاسو دې ته تیار یې چې د هیواد کې د کشتار او دغه قتل دا ختم شي. یعنی د دې په مقابل کې چېرته یو ښځه وایي چې زه څادر نه په سروم، زه باید لوڅه وګرځم، نو او که چېرته ماته دا حق نه راورکول کېږي دلته دې باید جنګ وشي. د دې لپاره خو باید جنګ ونه شي. ښه فکر دی. ښې نقطې ته مې اشاره وکوله. یوه خبره ده چې ګورئ بعضې وخت ستا هغه ازادي چې هغه د ټولنې د تخریب او د فساد سبب ګرځي هغه باید تا ته حاصله نه وي. هغه ازادي چې هغه په ټولنه کې اخلاقي فساد رامنځته کوي. زه به لاندې وایم، ته د یو مور په حیث چې د 4 اولادونو مور یې خاوند نه لري، ته حق لري چې د خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. خو په شریعت کې حق ستا دا دی، په شریعت کې د نفقې حق چې ده، اول خو که چېرته دا ستا ماشومان بیخي د دې لایق نه وي چې دوی کار وکوي، په شریعت کې حکم دا ده چې ستا کفالت به بیت المال اخلي، ستا کفالت به بیت المال په غاړه اخلي ستا د یتیمانو. په اسلامي نظام کې، په دیموکراتیک او په کپیټالیزم نظام کې خو ښځه د کار آله ده، ښځه باید ځان ته کار وکړي. تاسو بهترینه معلومه ده په اروپا او امریکا کې چې څومره شاقه او سخت کارونه دي هغه ښځې کوي. ولی په اسلامي نظام کې ستا کفالت بیت المال اخلي، تا ته به د بیت المال نه خپل سهم مقرریږي، ستا د یتیمانو د کفالت دپاره به سهم مقرریږي، باید هغې کفالت بیت المال واخلي. نه دا چې ته د خپلو یتیمانو دپاره کوڅه په کوڅه وګرځې او داسې یو مزدوري داسې یو کار ته وکوي چې هغه ستا د شان سره لایق نه ده. ستا د شان سره چې کوم کار لایق ده هغه باید ته وکوي، د ښځې د مقام سره چې کوم لایق کار ده هغه باید ته وکوي. ځینې داسې کارونه ته بهتره پوهېږي چې هغه به ستا د شان سره لایق نه وي، هغه باید ته ونه کوي او نه باید ټولنه تا په دې مجبوره کړي. دا زموږ د ټولنې مشکل ده. دلته مشکل دا ده چې باید دا چاپیریال داسې برابر شي. اسلامي نظام تعریف هم دا ده. ځینې خلک د موږ نه د اسلامي نظام تعریف غواړي چې اسلامي نظام تعریف موږ ته وکوئ. د اسلامي نظام تعریف هم دا ده، یو لنډ یو اړخ دا ده چې هلته به د یتیمانو د کونډو کفالت اخیستل کېږي.
کونډه به دې ته نه مجبورېږي چې هغه د شاقه کارونه وکوي، هغه د کور نه د باندې ووځي. یتیمان به دې ته نه مجبورېږي چې هغې به غاړې ته بوجۍ اچولې وي، هغه به په بازار کې پلاستیک او بوتلونه ټولوي، هغه به دې ته نه مجبورېږي. خدا کند سوالای خواهر ما جواب داده. سلامت باز باشید رو برادر، من معذرت پایین میرم دیگه بیادران نوبت میتون خیر یک دنیا قربانتان. بیادرای ما یک دنیا سپاس. زنده و سلامت باشین خواهر، خوش آمدید. بفرمایید. خدا کنه چیزی که در فکر ذهنتان بود مشکل حل دوستای از انشالله دوستای عزیز، قماندان امان هزاره هم دوست داره در این برنامه اشتراک بکنه، لطفاً ورود نکنین. ما یک این آقا رو با خود داشته باشیم، بهتر میشه که این برنامه روندش از همه اقوام باشن. اینجا سادات داریم، ازبک داشتیم، ازبک زبان، پشتو زبان، فارسی زبان. خوب است که یک برادر هزاره تبار ما آمدن، بسیار خوب شد. بفرمایید. نوبت از آقای بهرامی است. آقای بهرامی، قربان شما، جهان سپاس بر وقت. فکر کنم سعید موسوی بود. خیره بهرامی صاحب، شما برو آقای موسوی رو باشه از ناراحت نمیشه. قربان شما، جهان سپاس که بر ما وقت دادن. تشکر از این سلام، یک سلام خاص برای تمام دوستایی که اینجا هستن و آقای ضیاءالرحمن اصغرم که اینجا هست. جهان سپاس. خوش آمدید بگیم. قاری صاحب شما هم خوش آمدید. مولوی صاحب ضیاءالرحمن اصغر خوش آمدید. استانزه زنده باشید. ما برای فعلا اینجا آمدیم که منیس نگردانیده میخوایم بشنم و یک سوالای خود داشته باشم. هر کدام شما با زبان فارسی تکلم میکنیم، بهتر است ما با مو صحبت کنیم، چون که ما آقای ضیاءالرحمن میفهمم، ما پشتو نمیفهمم، استانگزی هم همچنان. اگر فارسی صحبت شود بهتر است که منظور ما بگیرم و دیگه بیننده ها هم اینجا 90%شان پیشتر عرض کردن که فارسی زبان هستن، نخواهد نخواسته در زبان شیرین پشتوی کشور ما توهین نشه. تو فکر کس نکنه، اشتباه فکر نکنه. دوستای عزیز، یک شما که میخواین که سنگ و وفاداری طالب ها را در سینه میکوبین، نماینده های طالب هستن در شبکات مجازی. سوال ما اینجاست، آیا شما فرشته های نجات مردم کشور ما هستین یا این از قاتلین خونخوار مردم کشور ما؟ سوال مرا در فارسی میخوایم دیالوگ داشته باشم. از این برادر سه تا که باز هر کدامتون میتونین مایکتون رو باز کنین، ما دیالوگ دارم با شما. خب من یک چیز آقا صاحب اگه اجازه باشه، امروز مهمان برنامه قاری صاحب هست. قاری صاحب نماینده امارت اسلامی افغانستان یا نمایندگی صحبت میکنه و ما همکارانتان که شما میتونین از قاری صاحب پرسان کنین. اگه نفهمیدین ما برایتان ترجمه میکنیم یا برایتان میگوییم، چون قاری صاحب به زبان دری صحبت کردن میتونه اما زیاد کردن نمیتونه. مهربانی کنید بهرامی صاحب سلام. فارسی قربان شما. آقای قاری منظور مرا گرفتن، بفرمایید. طرف ما پس شما سن. آقای قاری منظور ما گرفتن. قاری صاحب تاسو مایک مخلص کړئ. قاری صاحب دغه ورور سوال نه زه پوه نه شم، لیوال صاحب که تاسو را تشریح کړئ. قاری صاحب تاسو چې د طالبانو استازولي کوي په مجازي میډیا کې او د تاسو د ولس قاتلین که از آن د ولس مدافعین بولید او د ولس د فرښتې د نجات بولید. داسې مطرح سوال نو زه وایم چې دا خو د ده تنقید به وي که سوال به وي. نو موږ خو الحمدلله ثابته کړې ده په عمل کې چې موږ د ولس د دې ولس د نجات فرښتې یو. الحمدلله که د افغانانو د تیرو 20 کلونو د جهاد برکت نه وای، نن به انګریزان د موږ په کورونو کې د موږ بیادبي معاف د موږ د فامیلونو سره یو ځای کېناستی. نن به دغه حال نه و. انګریزان افغانستان ته امریکایان په دې خاطر نه و راغلي، دا کوم حالت سره چې دوی مخ شو داسې نه و راغلي. تاسې امریکایانو د انګریزانو ته پوښتنه وکوئ چې دوی جنوبي کوریا کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي، هلته د دوی وضعیت څنګه ده. که چېرته د افغانانو د دې مقاومت د دې جهاد برکت دی، دغه مقاومت او جهاد نه وای، نن به انګریزانو به د افغانانو د کورونو نه د موږ خویندې ایستلی، په زور به یې ورسره جنسي تیری کولی او چا به سپڼ نه شوی وهلی. دا نه دی چې دا تبلیغات یا زه دروغ وایم. دا هغه ځایونو کې عام روزمره پیښیږي چې په کومو ځایونو کې امریکایان پراته دي، په کومو هیوادونو کې امریکایان پراته دي او هغه ملتونه یې ایل کړي دي، هغه ملتونه یې د خپلې سلطې لاندې راوستي دي. په هغه ځایونو کې عملا دا پیښیږي. په شمالي کوریا، په جنوبي کوریا کې دا پیښې په ورځنی ډول پیښیږي. امریکایان راوځي د جنوبي کوریا یوه پیغله د ځان سره بیایي، کمپ ته یې بیایي، جنسي تیری پرې کوي او بیا یې وباسي.
څوک نشي ویلی آقای چې ولې داسې کار کوي. بعد رو معذرت آقای قاری. دوستای عزیز، کسایی که صحبت نمیدن لطفا مایکایتون رو خاموش کنید که سر صدا در استودیو زیاد است. این مشکل ما نداره، تلفن ما حتما مشکل کسی دیگه داره. آقای قاری اگر کمی کوتاه بر ما جواب بدین، ضرور نیست لکچر اینجا که لکچر داده شود ثابت شود که خب ما فرشته های نجات مردم کشور ما هستیم. دوست عزیز اگر شما کوتاه با ما سوال جواب بدین که ما یک 5 دقیقه وقت خود که اینجا میگذاریم، ما جای رفتنی بودم آقای قاری